افغانستانه زه زوړ شم خو ته جوړ نه شوې او نه به جوړ شي. موږ ساتل ولې څه قهرماني لرو؟ د څه شي 15,000 کاله تاریخ چې پلاني ته هم شکست ورکړی، بستاني ته هم شکست ورکړی او تر ډیلي پورې حکومت کړی او خلک هم مسلمانان کړي. خو نن د 2 وخته ډوډۍ په خاطر زموږ 280 افغانان ورونه په ایران کې شهیدان کیږي. تاریخ او اتلولي خو ایران لري، ترکی لري، یوروپ لري، امریکا لري، برطانیه، فرانسه، عرب لري چې په لکاو لکاو روپۍ لګومه او دلته راځم مزدورۍ ته د 2 وخته ډوډۍ دپاره خپل فامیل، مور، پلار، رونه پرېږدم، خپل وطن پرېږدم چې سړی وږی شي او د هغه بچي وږي شي، هغه بیا غلام کوي، سود هم کوي، ډاکم کوي او سه مهربانه خپل وطن پرېږدي چې 2 وخته ډوډۍ پیدا کړي. دا نن په کابل او میدان کې 2 تیارې ودروه او په یوه تیاره ولیکه چې دا مکې ته ځي، سعودي ته ځي، او په بله تیاره ولیکه چې سه مهربانه دا امریکې او یوروپ ته ځي. ولاکې د هغه مکې والا تیاره کې یو سړی به مینیني، ټول به د یوروپا او د امریکې په تیاره کې ناست وي. ولې چې دلته ولږه نشته، ولې چې دلته انسانیت دی، ولې چې دلته حقوق دي. دلته تا ته هغه حقوق درکوي چې کم تا ته الله تعالی درکړي. خو نن زما د وطن نه ځوانان وځي. ولې په دې باندې مې سوچ کړی 45 کاله موږ دا وطن په دې تباه او برباد کړو چې ته خلقي، ته مجاهدي، ته طالبي، ته پرچمي، ته وابي، ته حنفي، ته جمهوریتي، ته پلانې، ته بستانې. د جوړ خبر نشته چې دا وطن څوک جوړ کړي. نن زموږ ځوانان تباه او برباد دي. 280 سپین که چېرته د ایران یا د ترکي یا د عربو یا د امریکې مردار شوی وی د دنیا ټولې میډیا به راغستی وي. خو نن 280 افغانان د مور زړونه چې په بچي باندې څومره محنت کړی هغه شهیدان په ایران کې ولاکې څوک په قصه کې دي او نه به څوک په قصه کې شي. والله چې دغه ټول مشکل د یو میاشتې دی چې دا د افغانانو مشکل حل شي. دغه ټول مشکل د په یو میاشت کې حل کومه د افغانستان. خو کشکې چې د دې څوک غم وخوري چې دلته خبره کې وایي ته خلاف یې. وروره زه دنیا ما لیدلې ده، د دنیا خلک مې لیدلي، حکومتونه مې لیدلي چې د ولس سره رقم راوی کوي. د ولس په تبه دغه نظامونه چلیږي. ولس چې دی بنیاد دی، حکومت، وزیران او نورې چې دي دا څانګې دي چې بنیاد نه وي ته وروره هېڅ شی نشي کولی. زه به څه وکړم چې زما پلار شهید شوی، زما ورور شهید شوی او بېګاله زما د ډوډۍ درک نه لګي. زه راځم د کفارو هېوادونو ته او ایران کې مې سپي او سه مهربانه ولې مې سه مهربانه په ترکیه او نورو ځایونو کې بې عزته کېږم او د عربو غلامي کوم. دې ته اتلولي وایي، دې ته قهرماني وایي. دا کم اسلام دی چې موږ اوس دغه اسلام اوس راوځي او موږ پوه شو چې په دې اسلام کې د حضرت عمر قانون راغلی سه مهربانه او ټولو ته سه مهربانه ډوډۍ هم رسېږي، رزق هم رسېږي، کار هم رسېږي. خو مجبوره دي خلک که نه، ډېرې خبرې په زړه دي. بس څه به وکړو، چغې به وو په میډیا کې.